السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه چې تاسو ته معلومات چې زمونږ ګران مشر اشرف غني صاحب نن په افغانستان کې په دویم ځل باندې د افغانستان رئیس جمهور شو، نو ان شاء الله د هغې په باره کې موږ دلته افغانان راغونډ شوي یو او دا پارټي ده او دعا ورته کوو چې رب العالمین په ګران افغانستان کې امن او سوله راولي او ټول افغانانو ته دې مبارک وي. واقعي د ویاړ خبره ده چې زمونږ او ستاسې هغه مشر چې موږ او تاسې ټول افغانان غوښتو هغه الحمدلله نن بیا په دویم ځل باندې د افغانستان رئیس جمهور شو او موږ پرې فخر کوو، موږ پرې ویاړ کوو په دغه شان مشر او رب العالمین دې په ګران افغانستان کې سوله او امن راوړي. تاسې ټولو ته دې مبارک وي. ډېره د ویاړ او د فخر خبره ده چې زمونږ او ستاسې نن دا ملګري دلته راغونډ شوي او ډګروال صاحب محترم چې زمونږ ډګروال درې جرمن چې دا د قماندانانو نومونه ظالم زه پرې فخر کوم، ما ته ډېره مزه راکوي دا د پخواني منصبو نومونه چالمه. نو دغه ډګروال صاحب معشوق خان چې په لیډز کې اوسېږي په انګلینډ کې، هغې دغه پارټي کړې ده د ګران مشر اشرف غني صاحب په خوشحالۍ کې. نو تاسو ته ټولو ته مبارک وي. حکیم احمد زی د کلیوال دی. سلامونه کوئ. خدای پامان.